د بلخ ولایت د چاپیریال ساتنې چارواکي وایي چې د حکومت د مشرتابه د پریکړې پر بنسټ به له هغو کسانو سره قانوني چلند وشي چې د وحشي مرغانو ښکار کوي. خو ښکار کوونکي له حکومته غواړي چې یوازې د هغو مرغانو او حیواناتو پر ښکار د بندیز ولګول شي چې نسل یې د ورکېدو په حال کې دی. د حکومت له لوري په هیواد کې د مرغانو او وحشي حیواناتو پر ښکار له بندیز وروسته د بلخ ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست مشر وایي د دغو مرغانو د ښکار اجازه به نور هیچ چاته ورنه کړل شي. د یادې ادارې مشر د ځینو مرغانو د له منځه تلو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د حکومت د پریکړې له مخې د هر ډول مرغانو او وحشي حیواناتو ښکار منع دی. در سالهای اخیر و در این سالها پرندگان و حیوانات وحشی در حالت کمبود و در حالت منقرض شدن هست. من تقاضا میکنم که باید اینها دست از شکار بردارن و شکار نکنن. اگر کسانی که شکار میکنن یقینا به پنجه قانون اونها را تسلیم داده میشوند. که څه هم د مزار شریف یو شمیر اوسیدونکي د حکومت د دې پریکړې هرکلی کوي، خو وایي چې دغه بندیز باید پر ټولو مرغانو نه وي لګول شوی او د هغو مرغانو په ښکار د بندیز ولګول شي چې نسل یې د ورکېدو په حال کې دی. که چیزی که بند است باشه و این چیزاست صحیح است، مگم چیزی که بند نیست میران سایره و چمچوق اینمی چیزا، یعنی اونا را آزاد کنم ما خوش میشه مات پیشش. به خاطر دیگه بدن می کارمند شد، جانورا برای میگیرن برای اینجا آورده سودا میکنه، کم میشه. اگه یک دشت و کوه صحرا باشه بدر، اگه یک تا باشه بدر، یک دیگه شم بدر چه میتیم شگذر نفوذش زیاف میشه. د بلخ ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست د شمیرو له مخې د مرغانو او وحشي حیواناتو 108 ډولونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، ځکه یې د دغو حیواناتو او مرغانو ښکار منع کړی دی.